چې جنکۍ به څنګه موټي وهي. نو دوستانو نن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې د جنۍ د موټي والو او انزال کېدو طریقه ښیم. د دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د کلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي ویډیو د ټولو نه اول تاسو ته در رسي. دوستانو دارنګې ډېر هلکان وي چې هغوی دا فکر کوي او دا سوچ کوي چې جنکۍ به څنګه موټي وهي. دوستانو کله چې جنۍ ډېر زیات په شوق کې راشي او د دې شهوت راپاسي نو دا چا سره زنا خو نشي کولی ځکه چې دوی ته د بکارت د پردې شلېدو یره وي. نو دوستانو دوی خپله مني په دې طریقه باندې وباسي. د جنۍ په شرمګاه باندې دارنګې یو د بزر دانه وي چې هغې ته د جنۍ د شهوت مرکز هم وایي چې کله د جنۍ شهوت راپاسي نو دوی ځان ته ویډیو وغیره ولګوي او یا خپل ذهن کې دارنګې سوچونه راولي چې هغې سره د دوی شهوت نور هم زیات شي او د خپل د شرمګاه د پاسه هغه د بزر دانه مالش کول شروع کړي چې دې سره د دوی مني بهر شي. دوستانو که زموږ دا ویډیو څوک زنانه ګوري نو زه هغوی ته په دې ویډیو کې د موټو وهلو نه د بچ کېدو طریقه هم ښایم ځکه دوستانو چې دا نقصانات هم لري. نو دوستانو چې کله ستاسو په ذهن کې د موټي والو خیال راځي نو خپل ذهن بدلوئ او خپل ځای هم بدلوئ او خپلو ملګرو سره ګپ شپ لګوئ. دوستانو دې سره ستاسو ذهن بدل شي. که ستاسو کار نه وي نو ځان له په زوره باندې کار وګورئ او دې نه خپل ذهن واړوئ. نو دوستانو دی ټولو نه اسانه لار ده. نو امید لرم دوستانو چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو حتما لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ که هغوی هم په دې مرض باندې راوړېدلي وي چې هغوی د دې مرض نه خلاص شي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.